بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به او خوشحال به. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، که ستاسو حاجتونه نه پوره کیږي، دعاګانې مو نه قبلیږي، د مشکلاتو نه او د پریشانو نه درته نجات نه ملاویږي، نو د الله جل شانه د دې خاص نوم، د خاص عظیم الشان وظیفه تاسو وکئ. دا دومره تقدیر بدلون کې او کمالی وظیفه ده چې د ستاسو ژوند به بدل کی، چې د ستاسو په ژوند کې کم ناممکنه حاجات دي، کم ناممکنه دعاګانې دي، ان شاء الله تعالی دغه دعاګانې به مو کریم رب پوره کی او د ستاسو تمام ناممکنه حاجات به په ممکناتو سره بدل کی. څه قسمه پریشانی ده، څه قسمه مشکلات دي، بس زما عزتمندو چې کله هم دعا غواړئ نو دا اسم مبارکه د دعا غوښتلو نه مخکې او د دعا غوښتلو نه وروستو تاسو د دې ورته وظیفه کوئ. دا ډیر یو مختصر عمل دی زما عزتمندو. د دې چې کوم طریقې کار دی هغه ډیر زیات آسان دی. ان شاء الله تعالی هر یو دعا به مقبلیږي، هر حاجت به مو پوره کیږي او هر پریشانی او مشکل به مو اسانیږي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې تاسو ما سره رابطه کول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته بک اپوینټمنټ نمبر ښکاریږي د واتس اپ، په دې باندې زما اپریټر سره رابطه وکړئ. ان شاء الله تعالی تاسو ته به زما واتس اپ نمبر ملو شي او بیا چې څه مسله وي نو هغه تپوس تاسو مانه کولی شئ. زما عزتمندو، هغه وروڼه او خویندې چې هغوی دا وایي چې زمونږ حاجتونه نه پوره کیږي، زمونږ دعاګانې نه قبلیږي، زمونږ مشکلات او پریشانۍ نه ختمیږي، نو د هغې دپاره دا وظیفه ډیره اثر کوونکې او ډیره طاقتوره وظیفه ده. زما عزتمندو، ویډیو ضرور لایک کړئ او که ستاسو څه مسله وي، څه تپوس کول غواړئ نو لاندې کمنټ کې تاسو لیکلی شئ. خو ویډیو زما عزتمندو ضرور لایک کوئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاء الله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ او لیکئ، دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي مستند وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، دا وظیفه الله جل شانه د یو خاص او مجرب نوم وظیفه ده. ډیر آسان عمل دی او ډیر آسان وظیفه ده. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو تمام ناممکنه حاجتونه پوره. زما عزتمندو، زمونږ په ذهن کې، زمونږ په زړه کې، زمونږ په دماغو کې اکثر دا خبره راځي چې کله وظیفه کوو، دعا غواړو، نو مونږ په شک کې یو چې آیا زما دعا به قبول شي او کنه، زما دا وظیفه به کارو کی او کو به نو کی. نو زما عزتمندو، دې ته کمزور یقین ویل کیږي. د ټولو نه مخکې خو د الله جل شانه په ذات باندې کامل مضبوط یقین ساتل پکار دي چې رب ذوالجلال به ضرور زما دعاګانې قبلوي.
چې دا خبر دستا په ذهن کې ستا په دل او دماغ کې راسخ او مضبوطه پرته وي چې مشکل کوشا ذات دا د الله جل شانه ذات ته او حاجت روا ذات دا هم د الله جل شانه ذات ته د دعاګانو قبلون کې دا د الله جل شانه ذات ته الله جل شانه سمیع او بصیر ذات ته زما عزتمندو چې څنګه دا بنده په الله جل شانه باندې ګمان ساتي الله جل شانه نه څنګه امید ساتي نو د هغه مطابق الله جل شانه له طرفنا فیصله راځي لہذا زما عزتمندو چې مونږه پزړه کې او په دماغو کې دا وی چې الله جل شانه تنها ده د الله رب العزت دا ذات په مونږ باندې مشکلات اسانه زمونږ ژوند به بدلی او چې کله دا نیت او اراده مضبوطه وي دې پسې دعاګانې او غواړي خشوع سره عبادتو کې او وظایفو کې او د خپل حاجت لپاره د خپل مشکل لپاره دا خاص وظایفي او دا خاص اعمالو کې ان شاء الله تعالی د ژوند به ضرور بدلیږي زما عزتمندو دا کم داسې اسم مبارک دی دا څومره پیرې څومره مرتبه ویل دي چې دا مونږ ووایو د دعا نه مخکې وروستو زمونږ دعاګانې قبول شي زمونږ حاجتونه پوره شي زمونږ مشکلات او پریشانۍ ختم شي او زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمندو ګوره چې تاسو کلم دعا کول غواړئ نو دا غین مخکې به لومبانه په یو پیر به تاسو درود شریف وای خدا د درود ابراهیمی وای د دین پس به د الله جل شانه دا خاص صفاتینم یا مجیب دا به 11 مرتبه یو لس پیره به تاسو وای او بیا به یو پیره درود شریف ولولای او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي د الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړي د خپل حاجتونو د پاره د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره په کاروبار کې په روزګار کې د کامیابی لپاره د رښتې ترقی لپاره د رښتې بندش او رکاوټ د ختمېدلو لپاره یا زما عزتمندو نور سبل قسم تاسو مسائل وي نو هغه به تاسو په دعا کې د الله جل شانه نه وغواړئ کله چې زما عزتمندو دعا ختم کړه نو بیا به 11 مرتبه یو لس پیره به تاسو یا مجیب دا به تاسو وای په عجزه سره به الله جل شانه دا اسم مبارکه اولولې دینه پس بیا زما عزتمندو کاول زل باندې مو درود شریف یو پیر ویل او یا درې پیر یا 15 پیر یو و پیر نو هغه مطابق بیا اخره کې درود شریف اولولې ان شاء الله تعالی دا دومره خاص او دومره طاقتور عمل دی ډیر ضرب الله جل شانه دستاسو دعاګانې قبول کړي دستاسو حاجتونو پوره کړي دستاسو مشکلات په آسان کړي لہذا زما عزتمندو دا خاص عمل دا عظیم الشان عمل ډیر په عجزه سره وکړي دا عمل په خپل باندې هم وکي او د صدقه جاریه په تور باندې خپل ورونو دوستانو سره هم شیر کوي ځکه د نیکه خبره خورول او شیر کول د صدقه جاریه وي ملاوي ګمتا سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د الله په امان